مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو ځو 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 پر مخ به ځو وخت د ابادۍ دی اوس خولې پرې تویو ځو 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 پر مخ به ځو وخت د ابادۍ دی اوس خولې پرې تویو ځو 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 پر مخ به ځو 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 د کاسا زر سترې پروژې چارو چټکتیا په تړاو د ګډ هوکړه لیکونو لاسلیک د آسیایي همکاریو تازه فصل افغانستان د برېښنا انرژۍ د ستراتیژیک پل په توګه راڅرګندېږي. د تاجکستان پلازمینې دوشنبه کې د کاسا زر پروژې په اړه د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان اساسو ترمنځ ګډې ناستې په ترڅ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر او یادو هیوادونو د برېښنا انرژۍ وزیرانو ترمنځ ګډ هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د کاسا زر پروژې چارو چټکتیا په تړاو ګډې ناستې ته وویل اوس مهال افغانستان کې امنیت خوندي دی او متمرکزې رهبرۍ شتون د دې سترې پروژې ژر بشپړتیا ته لازم ټول فرصتونه برابر کړي. I believe Afghanistan's current unprecedented security is centralized, transparent and accountable government. In the leadership's firm commitment have created an excellent opportunity for us to successfully implement the CASA 1000 project together. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر دا پروژه اسیا کې د انرژۍ په برخه کې د ګډو همکاریو د ودې او پراختیا، اقتصادي پیاوړتیا او روښانتیا په برخه کې مهمه وبلله او خوښي یې څرګنده کړه چې د دې سترې پروژې ښکېلو لورو سره د خبرو اترو په پایله کې د چارو د چټکتیا په تړاو عملي حل لارې پیدا شوې. I am pleased to share that as a result of our recent discussion over the past days have reached a workable solution. د کاسا زر پروژې کارونو چټکتیا، ستونزو حل او بیلابیلو اړخونو په اړه یادې ناستې کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په مشرۍ لوړپوړي پلاوي هم ګډون درلود. د ناستې څنډه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د تاجکستان انرژۍ وزیر سره هم ولیدل او د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا په اړه یې خبرې وکړې. په ورته وخت کې څېړونکي د کاسا زر پروژه د افغانستان و سیمې هیوادونو د همکاری تازه فصل ګڼي. هر زمان کشورها منافع مشترک از خود ترسیم می کند و روی آن کار می کند، حرف طبیعی است که از لحاظ سیاسی تاثیرگذاری خیلی زیاد دارد بالای افغانستان و افغانستان را در یک جایگاه خوبتر قرار خواهد داشت. د دونې د چې د لویو پروژه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې سلګونه زره کورنۍ به ترېنه په مثبت ډول ګټمنې شي. د پروژې سره به صنعت په پراخه کچه وده وکړي، ګڼ کاري فرصتونه به خلکو ته رامنځته شي، د سیمې سولې او امنیتي ثبات کې به مرسته وکړي. افغانستان به له دې لارې په کلني ډول حق العبور هم ترلاسه کړي. دا هغه پروژه ده چې د سیمې او منطقې لپاره بالخصوص د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. خوشحال میشیم که اقتصاد افغانستان بالا میره، برخی که از ازبکستان، تاجیکستان از افغانستان عبور میکنه، بسیار یک منافعت ملی هم داره و در اعتبار اقتصادشون بالا میره. د یادونې وړ ده چې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس د کاسا زر سترې پروژې ښکېلو لورو ته وړاندیز وکړ څو د پروژې د پرمختګونو په تړاو راتلونکې غونډه په پلازمینه کابل کې ترسره شي.